الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. یورور محترم یو خپختنا خطا پوس او علمی سوال کړی دی چې یو تن د امام سره صرف رکوع را لاندې کی قیام او فاتحه ته ساقط شي نو آیت دغه رکعت به حسابیږي او کنه په د باندې د دغه رکعت اعاده ضروری ده. په دې مسله کې لږ تفصیل لینو بتوفیق الله تعالی هغه تاسو ته بیانوم. په دې مسله کې د علماو دو قول دي. یو قول پکې دا دی چې دغه رکعت په رکوع لاندې کولو سره نه حسابیږي، اعاده به کوي، لکه دا قول د ابو هریره رضی الله تعالی عنه د اهل ظواهر ابن خزیمه امام بخاری رحمه الله دی. دوی سره په دې قول باندې دو دلایل دي. یو دلیل دا دی چې د دنه دو فرایض پاتې شوي دي، یو قیام او بل فاتحه، او دویم دلیل ورسره داری چې حدیث کې امر راغلی دی وما فاتکم فاتمو، چې کوم صدر نه پاتې شو نو هغه پوره کوي. نو لہذا فاتحه او رکوع به دوباره کوي. مقصد دا چې رکعت اعاده ور باندې ضروری ده. دویم قول د جمهور علماو دی چې مدرک د رکوع مدرک د رکعت دی. چا چې رکوع د امام سره را لاندې کړه نو رکعت وشو، اعاده ور باندې نشته دی. او دا قول په صحابه کرامو کې د علی رضی الله تعالی عنه دی، د عبد الله ابن مسعود دی، د عبد الله ابن عمر دی، د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنهم دی. د جمهور سره یو څو دلایل دی. اول دلیل حدیث د ابو بکر رضی الله تعالی عنه دی چې انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف ثم مشى الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس په داسې حالت کې راو رسیدو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رکوع کې نو د ور سره رکوع وکړه، خو په داسې حال باندې چې لا صف ته رسیدلی نو، بیا په آرام آرام باندې صف ته روان شو. نو دا خبره یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ذکر کړه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل الله دې ستا حرص زیاد کړي، لیکن آینده دې کار ته اعاده مه کوه. لکه دا روایت امام بخاری رحم الله په خپل صحیح کې رقم حدیث 783 او مشکات کې دی رقم حدیث 1110. نو دی حدیث نه دا خبره واضحه ده چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رکوع کې اومندلو، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخپل خبره بیان کړه، لیکن هغه ورته حکم په اعاده ونه کړو چې رکعت دی ونه شو، بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاکید وکړ، دعای ورته وکړه چې زادک الله حرصا. او په مسند احمد کې چې رقم حدیث دی 20707 کې ورسره دا الفاظ هم راغلی دي چې فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعل ابي بكرة وهو يحذر يريد ان يدرك الركعة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من الساعي؟ قال ابو بكرة انا. قال زادك الله حرصا ولا تعد. یعنی کله چې دی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رکوع کې نو رکوع مندلو د پاره د منډه کړه، یعنی قدمونه یې تیز کړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپو आवाज په مانځ کې واورېدو. نو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مون فارغ شو نو تاسو ته وکړه چې من الساعی دا رامنډي چا وخلی. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته وی زو مانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلي چې زادک الله حرصا، الله دې ستا حرص نور هم زیات کی، خو آینده رامنډي مو وخه. فتح الباری کی دویم جلد صفحه 406 کې ابن حجر رحم الله فرمای چې په بعضی طرقو د دې حدیث کې ورسره دا الفاظ هم راغلي دي چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وی چې ما منډه زکه او خلا چې زه یریدم حسن رکعات را نفوت نشي. نو دې صحیح مرفوع حدیث نخکاره معلومه شو چې رکوع مندلو سره رکعات وشو، ځکه خو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ تصریح کړی دا چې ما دې د پاره منډه او خلا چې یریدم رکعت را نفوت نشي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ور باندې رکعت ونکو چې ستا رکعت نه دی شوی، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د منډې د وهلو نه دی منع کو. دویم او دریم دلیل هغه عمل او قول دی د زید ابن ثابت او د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما دی.
لکه مصنف عبدالرزاق جلدو صفحه 180 کې هغه ذکر دی. سلورم دلیل هغه حدیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا ومن ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه. وی کله چې تاسو مانځه ته راشئ او مونږ سجدې حالت کیو نو تاسو هم سجده کوئ او دغه هیڅ شی مه حسابوئ، خو چا چې رکوع ومندله نو هغه رکات ومندلو. لکه سنن ابو داود کی دا حدیث تے رقم حدیث تے 884. دلتا رکعتن مراد په دې حدیث کی رکوع د ذکر چې سجدې په مقابل کې ذکر شوی ده، او په بل روایت د ابو داود کی داسې الفاظ ورسره راځي چې من ادرک الرکوع ادرک الرکعه، چا چې رکوع مندل رکعات ومندو. بعضی کسانو دې روایت ته ضعیف ویلې دی چې په دې کې یحیی ابن ابي سلیمان راوی ضعیف دی، لکه امام بخاری رحم الله ورته منکر الحدیث ویلې دی. دغه رنګ امام بیهقی رحم الله هم ورته ضعیف ویلې دی، مگر په مستدرک حاکم کې امام حاکم او امام ذهبی رحم الله ورته ثقه ویلې دی. او د دې روایت د پاره شواهد هم شته دی چې په هغې سره دا حدیث ښه مضبوطیږي. لکه هغه دا روایت دی چې یو رجل د نبی علیه الصلاة والسلام نه نقل کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی اذا جئتم والامام راکع فارکعوا وان كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود اذا لم يكن معه الركوع. نو دې کې صراحت دی چې سجدې سره کله رکوع ونه مومي نو هغې سجدې له بې اعتبار نشته دی. نو معلومه شوه چې رکوع موندلو سره رکعات حسابیږي. دا روایت بالکل صحیح دی. بعضې کسان ویلي دي چې دې روایت کې هم دا رجل چې کوم دی دا مجهول دی، لیکن رجل دا صحابي دی او داسې ډېر صحابه دي چې نوم یې نه دی ذکر، رجل ذکر شوی دی، نو دې سره حدیث نه ضعیف کیږي. او په یو روایت کې د دې رجل نوم هم ذکر شوی دی چې دا و عبدالله ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ. شیخ البانی رحم الله ارواء الغلیل صفحه 261 کې د دې روایت متعلق فرمای وهو شاهد قوی فإن الرجال كلهم ثقات. وی دا بالکل صحیح شاهد دی د دغه ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د روایت د پاره، ولې د دې ټول رجال چې کوم دی هغه ثقه دي. نو لنډه خبره دا ده او قول راجح دا معلومیږي چې د رکوع مندلو سره رکعات حسابیږي. مزید وضاحت دفاره ارواء الغلیل، فتاوى دین الخالص، مصنف ابن ابی شیبه، مصنف عبدالرزاق، سنن الکبرى بیهقی، مجمع الزوائد ته رجوع کوي چې په هغې کې د صحابه کرامو فتاوجات موجود دي. الله سبحانه وتعالی دی